غریب دی چې غریب دی پسه یې واخیستی اوس به دی دا پسه خامخا حلالوي دا نظر سو پر ده واجب سو اوس په دې کې مثلا دا پسه چې دی هغه مړ سو اختر په ورځ یا د اختر سي ورځ مخکې چې مړ سولو بس پر غریب باندې قرباني نشته بس هغه یو پسه پر تا نظر واغه ولاړ استا د لاس وته که یو سړی مالدار پسه واخستی بیا مطلب د اختر په ورځ د اختر په دویمه یا درېیمه ده او چانس تا په دا کې د پسه چې دی هغه مړ سو ته بل پسه اخلي قرباني کوي به ها کچېری داسې پیښه ولا یو سړی دی یو غریب دی یو مالدار دی دواړو پسه واخستی غریب هم واخستی مالدار هم واخستی او د دواړو پسه چې دی هغه ورکسلو د دواړو پسونه ورکسلو غریب بیا راولاړ چې پیسې پور کې ولاړ بازار کې بل څه واخستې مالدارم خپل څه واخستې چې واخستې اوس پیښه داسې سوال دواړه پسونه بیرته پیدا سو ا د غریب هغه پیدا سولو د امیر والام پیدا سولو امیر چې کوم دی مالدار د مور سړی دا به دغه یو ساله لسه د خوښ باندې دی هغه او غریب سړی چې دی یو چې دا نوې واخستې هغه بالاله یو چې کوم زوړ پیدا سو هغه بالاله دی به وایي چې دا بیا ودی هغه دا وجه ده چې دی راولاړ سو اول د پسه واخستې پر دغه پسه نو دا د نظر کوي د خپل ځان باندې د پسه چې دی هغه نظر کوي هغه واجب کوي چې واجب یې کوي انو بس دا د پسه وستا که پسه ورکسلو د ګروم اخلاص که پسه پیدا سولو هغه دی هغه سره لري دی راولار شو دویم پسه یې واخستي چې دویم واخستي هغه پر د باندې نظر سو هغه پر د باندې واجب سو الله پر د یو پسه لا نور واستل دی راولار شو یو پسه واخستي هغه ورکس بیا بل پسه واخستي هغه ور سره دی بیرته هغه ورک پسه چې دی هغه پیدا سولو نو لہذا دی راولار د دې مثال کې چې وی الله کسما پلانې کار وسو زبسه حلالو زه پر ما نظر د زب سالالو نو قرار د پسه پر د باندې واجب سولو نو دلته پر غریب باندې کدا پسه پیدا سودا یو بل اخستي و هغه بس دا دواړه پر د باندې ضروري ده او کچیر دا و چې دغه زور پیدا سو بل نو اخست بس هغه به حلالي او مالدار سړی چې هغه به یو حلالي کورکسوي دی کومرسوي دی وسته د مالدار سړی څخه مړ سولو بل سبا خیال علی د غریب سړي غمر بل نه باندې بس خبره خلاصه ده خو چې دته د خپل لاس ور پیښه ده د خپل راولات پر ځامن یو شی چې دی هغه ضروري کې نظر کې پر ځان لازمي کې بیا ودته چی شوره چی ودته تاوان چې هغه ورچی که غواړئ ځان د مهمو اسلامي معلوماتو څخه خبر کړئ د الحاج مولوي نورالدین آغا په نوم فیسبوک پاڼه خوښه او له نورو سره یې شریکه کړئ